نازنینو دوستانو د وایګل کوشنی ته ستړي مشئ. په دې هیله یم چې کوشني دوستان مې روغ رمټ او خوشحاله واوسي. تاسو څه هڅه وهئ چې نن درته کیسه او که ترانه لولمه؟ آفرین، تاسو سم هڅه وهلی دی. نن مې درته یوه کیسه انتخاب کړې او د کیسې نوم دی مرغۍ. وای ژمی و، هوا سړه وه، واورې ورېدلې. کوشنی احمد د کوټې له کړکۍ نه د واورې د ورښت په ننداره و چې د کور په انګړ کې یوې مرغۍ ته ورپام شو. مرغۍ خوارکۍ د ژمي سړه هوا کې د خوراک په لټه پسې هخوا او دېخوا نارامه الوتله را الوتله. د احمد مور هم مرغۍ ته پام شوی و، نو ځکه یې احمد ته وویل راځه چې مرغۍ ته خواړه ور تیار کړو. په کور کې ورسره یو څه وچه ډوډۍ وه، هغه یې وړه وړه کړه. یو څه یې د غنمو دانې ورسره کړې او لږ څه کوچې هم ورسره ومښت او د یوې پیړې په شکل یې په یوه جالیداره کڅوړه کې د انګړ په منځ کې د ولاړې ونې په یوه څانګه باندې را ځوړنده کړه. احمد په منډه منډه خپلې تودې کوټې ته راننوت او د کړکۍ نه د مرغۍ څارنه پیل کړه. مرغۍ چې د ډیر وخت راهیسې د خوراک په لټه کې وه او د کور د انګړ هر ګوټ ور معلوم و، نو سم د وارۍ د ونې څانګې ته چې کڅوړه پرې راځوړنده وه سترګې ولګېدلې. مرغۍ حیرانه وه او ځان سره یې ویل چې په دغه کڅوړه کې به څه وي. یو څو شېبې فکر وکړ، بیا په کراره ورغله او په خپله مښوکه یې په کڅوړه کې دننه خواړه وڅکل. په همدې سره مرغۍ د سترګو په رپ کې لاړه والوته او زر پناه شوه. کوشنی احمد خفه شو او ګمان یې وکړ چې د مرغۍ لپاره خواړه خوندور نه وو، ځکه والوتله. احمد لا هم خفه ولاړو او په همدې فکر کې و چې مرغۍ به ولې تللی وي چې یو ناڅاپه مرغۍ ډېره خوشحاله او خندانه راغله او د ونې په څانګه کېناسته. دې وارته مرغۍ ځان له نه وه، د ځان سره یې 3 نورې ملګرې هم راوستې وې. دغه مرغۍ چې د ژمي په سړه هوا کې د لوږې له لاسه ستومانه شوې وي، د خوراک په لیدلو او بیا یې په خوړلو له ډېرې خوښۍ نه انګړ کې پورته الوت کولو. احمد د مرغیو په راتګ د خوښۍ ځانګړی احساس لره. د دوی ملګرتیا هم له همدغه ورځې پیل شوه. ښه کوشنیو، ډېره مننه چې کیسې ته په کراره غوږ شوي وئ. تاسو نازنین دوستان می د مهربانه زړه لرونکي یاست او تل په دې هڅه کې یاست چې یو چا سره ښېګڼه وکړئ. کوشنیو دوستانو، تر راتلونکې اونۍ مو په مخه ښه شه.